په تیر یو کال کې د جنگ او تروریزم له امله 3015 کورنۍ زیانمن شوي چې د دولت له لوري ورسره نږدې 80 میلیونه افغانیو مرسته شوې ده. د ولایت مقام څخه د رالېږل شوي خبرپاڼې له مخې دا څرګندونه لغمان والي عبدالجبار نعیمي نن په لغمان ولایت کې د جنگ او تروریزم د قربانیانو د ملاتړ ملي څېړنې د عامه اورېدنې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې د وینا په مهال وکړې. په تیر یو کال کې چې موږ مکلف یو هدف کورنۍ ته د رسېږي هغوی ته رسېدګي ورکوو. 3015 کورنیو سره چې 18,000 نیوي تنه کې په بېلابېلو وختونو کې د پیښو په وړاندې د مبارزې سرې میاشتې کار او ټولنیزو چارو کډوالو چارو د پولو پراختیا راستونو له لوري خوراکي او غیر خوراکي توکي مرستې شوي. په اوسط ډول هرې کورنۍ سره 15,000 افغانۍ مرسته شوي. ذکر شویو ریاستونو له لوري په تېر کال کې 45 میلیونه 525 زره افغانۍ د دغو زیانمن شویو کورنیو سره مرسته شوې. همدارنګه په تېر یو کال کې د 101 شهیدانو ورثې او 208 زخمیانو ته چې د مخالفینو له لوري په ماینونو هاروانونو او نورو توغندیو بریدونو کې قرباني شوي وو د دولت د بودیجې څخه 40 میلیونه افغانۍ مرسته ویشل شوې. د هر شهید کورنۍ ته 100,000 افغانۍ، هر زخمي ته 50,000 افغانۍ ورکول شي. ښاغلي نعیمي ویل چې د دغو قربانیو کورنیو د ملاتړ د هغوی د ستونزو او غوښتنو ته د رسیدګۍ او د هغوی د لاسنیوي په برخو کې د ولایت مقام په لارښوونه د پیښو پر وړاندې د مبارزې سره میاشت کار او ټولنیزو چارو، کډوالو چارو او د کلیو بیارغونې او پراختیا د ریاستونو مرستندویه ادارو او د دې ترڅنګ د شهیدانو او زخمیانو ورثو سره د بیت المال د ځانګړي کوټ څخه نږدې 80 میلیونه افغانۍ مرسته شوې ده. لغمان والي زیاته کړه چې دفاعي امنیتي ځواکونه په هر حالت کې هڅه کوي څو د مخالفینو سره د جګړې پر مهال ملکی خلک وژغوري. عبدالجبار نعیمي ویل چې دولت په عادي او د جنگ په دواړو حالاتو کې د خپلو ولسونو پر وړاندې ځان مکلف ګڼي او هڅه کوي چې هغوی ته په هر حالت کې رسیدګي وکړي. نوموړي په وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې انساني کرامت او بشري حقونو ته بشپړ درناوی ولري او د بېګناه انسانانو له وینې تویولو دې لاس واخلي. ورپسې په ختیځ زون کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشرې اغلې صبرینا حمیدي او د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د څارنې او څېړنې کمشنر مولوي عبدالرحمن هوتک هم په وار سره خبرې وکړې او د یادې غونډې په تړاو یې د معلوماتو په ورکولو سربیره د جنگ په ښکېلو غاړو غږ وکړ چې د ملکیانو ژوند او د هغوی ستونزو ته د رسیدګۍ په برخه کې خاصه توجه وکړي. نه یوازې داسې دولت یا په مجموع کې ټول دولتونه په دې باندې مکلف دي چې د خپلو خلکو د حفاظت لپاره خپل هرې اقدامات کار واچوي او هغه زیان د جګړې راکم کړي څو زخمیدای شي د ملکي خلکو دغه څخه ځان بلکې هر هغه څوک هر هغه قوت چې وسله مجرد چې وسله اخلي په هر بنا په هر بنا باندې چې جګړه کوي دا مخالف وي رسمي غیر رسمي دا په دې باندې مکلفیت لري چې هغه د خلکو د ملکي وګړو د ژوند حفاظت وکړي. وروسته په وار سره د درېګونو امنیتي ځواکونو رهبرۍ د استناب محکمې او استناب څارنوالۍ رئیسانو د ولایتي او سولې شورا استازو د علماو شورا رئیس مولوي عبیدالله لکوزي مدني فعالانو ځوانانو د بشري حقونو مدافعینو خبرې وکړې او په خپلو اړونده برخو کې د معلوماتو په ورکولو سربیره بشري حقونو ته د درناوي په تړاو خپله ژمنتیا هم څرګنده کړه.